الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام وضيفي مشران وکشران پولیس کوئی ډېر وخت یې شو خلک تنګ شو د پرون زموږ خپل پروګرام او تو بجو نم شروع کړو او مونږ چې کوم مېلمه راوړي وشي مفتي دارالله جان سے ناغه په دولسي میله تکلیف شروع کړو دا وسیله ولسي دي او تاسو دې څه تنګ شوي او کدا وایي چې دا غوړي داسې دمو ولاله په موږ راغی دغه سره ته به روان شي او دا زما درېم پروګرام شو یو د بخاري شریف ختم کړی یو د مشکات شریف دا وسې درېم دی اته زمانه خو ځوانان به دا څه لیک په موږ راغی نو ما او یو کار په ولوم رسیدلې ده اځه په مثال کې د ټول په ولوم باندې دی سروې کار مې درس وکړو څنګه معنا یو څو خبرې کوم د دې حدیث د دې آیت کریمه متعلق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي امام بغوی په سند مرفوع سره دا حدیث ذکر کړی دی حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها فأنبياء جنت حرام دي نبي الإسلام تنسوچ زنين داخل وحرمت على الأمم
ما لم يدخل امتي او بطول امتونو جنت تدل حرام دی ترسول چه زما امت نزاقل شوی اذا حضور امت طول بطول جنت تداخل شی علم بل امتی داخل دا فضیلت اللہ دی امت تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توفیق نصیب کرو دا کل امتی تا دا شرف ندے حاصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ جل شانہ شپک شفارت ورکلی سو شپک اول دا چی خلق مدر قیامت کو رضبان دور تنگ شی چی وی باوش کد جنت لاری کد دوزخی چی دیدی سختے نخلاش دا آدم علیہ السلام نراوالی تک عیسیٰ علیہ السلام پوری با فلول لولو انبیاء پس خلق لاشی کی شفارس کو کا چی حساب کتاب شروع شی وہ ار یو نبی با انکار کی چی دا زماکار نرے دا اللہ چاہتا نصیب کرے زمان با استاذ خوب پہ حملہ تھا اور نبی علیہ السلام فرمائی چی زبا دا اللہ کور تا داخل شما و اللہ تا بسجدہ پریو زمان وی دا پا تماتا و نشتا چی سورا که ما اللہ پسجدہ کی پریو یو روز دا دور وزی دا پینزر وزی دا لس کی دا پتا نشتا ہو اوی دا اللہ دا سی محامد بغیما چی اس ندی ما تیار اگا دیکھے گئے ما تا اللہ دی سلی تا ایقابی اوی بیا برات اللہ فرمائی ارفا راسکا سر پورتا کا سل سوال کوا ستا سوال بقبلی گی شفی تو شفا شفارس کوا ستا شفارس بقبلی چکل حساب کتاب پوشی نو داغی نپس او یا زر کسان او پبانی احادیثو کی راغلی او یا لکا کسان داوا اللہ جل شانہو دا پیغمبر علیہ السلام پر شفارس بغیر دا حساب و دا کتاب مجرد کر لئے درین شفارس ببیا دا اغم مومنانو دا پار نبی علیہ السلام کو کی چکم دا جہنم دا تلو قابلی وہ اللہ جل شانہ و پیغمبر علیہ السلام تا نبی علیہ السلام و پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی چی دا جہنم تا مبیا دس امام کو جنت تے ہوئی سلورم شفارس چکم کسان جہنم تا دلی نو نبی علیہ السلام با شفارسو کیو یو با جہنم نرو باسی دامم جنت تداخلی یا چی دچانی کیو با دے برابری پا اعراف باندی داغی زی نو پینزم شفارس با داغی دا پارو کیو غمم دا نبی علیہ السلام با شفارس اللہ جنت تداخلی او بیا چی کل جنتیان طول پا جنت کی زی اونی سی نشپاگم شفارت کو کی دخل امت دا پارا چی اللہ دا مکانات و مرتبی نور بلند کی کم دی جنت کی ورکلی نو بیا وزمونگا استاد دا درجی نور بلند شی دا دی طول امت فضیلت و شرافت و کرامت و عزت دی خوبیات دی طول امت کے خیر سوک دی خیرکم من تعلم القرآن وعلما ورطاسو کی اغد کے خپلا قرآن زدکیو بلتے اخی دا ڈاکٹر نام غورا دے دا انجینئر نام غورا دے دا زمیندار نام غورا دے دا تاجر نام غورا دے دا دنیا پدی مخلوق کی دا طول نام غورا دے کہ قرآن زدکی اول تے اوکوئی
دنیا لانو پیدا زمکا و اسمان لانو پیدا دا اللہ جل شانہو عرش دا اوبو دا پاسو اوبو یو کچھے کانے ٹھنگلی نا عرش ٹھنگ کرو دا طول اوبو دا ہوا دا پاسوی ہوا یو چٹاکے کانے ٹھنگلی کبر راوردی کی کتا او دا ہوا دا اللہ پا قدرت ٹھنگوا او دا قرآن کریم لوح محفوظ کی لکھل دا اغا وقنا او چکل فرشتو قرآن کریم تا اکتل دا اغا وقنا یو بشارت او دیر ورکی چی خوشحالی دی اغا جبولنا چی دا دی قرآن تلاوت پکی گی خوشحالی دی اغا سینوتا چی اللہ قرآن لپانے کی زیور کرے دالا دنیا نو پیدا اسمان نو پیدا زمکہ نو پیدا ددا سے قرآن ختمونا ددا سے کتاب ختمونا داغی پا مجلس کی راجے ہو صحابہ کرام فرمائی چکل پیغمبر علیہ السلام پا منتا حدیث مبارکوی وعظ و نصیحت بے کو صحابہ بدا سے خاموش ناستو کأن على رؤوسهم الطير تاغوی چی دی بسرونو مرغی ناس دی وزیگینا کو خودی ناسی نچنا مرغی والی دورا با خاموشی سر دورا با ادب و احترام سر محمود غزنوی نم بتا سوری دلی دا کابل دے دا افغانستان او پا غزنی کے وسیدہ زکاوتا محمود غزنوی او پا غزنی کے قبرم دے زی اگا قبر زیارت کم تلے اگا نور میں شخصیت تیر شوے دے فاتح ہندوستان دے اگا وی چی او دل پا کوٹا کے ملاس کما چی اومی قتل نو دی تاکچت اخپو باری تا قرآن کریم رو وی زر راپا سے دن چی دا قرآن کریم بڑے باری تا کم وی جامی وی چی اسنا چی اللہ جل شانو خفشی چی اے محمود دا خپل آرام دا پارا دی زما کتاب دا یو دے نبل دے تا بدل کر دے راش پناس تی بدا شپتی رکم نو پناس تی شپتی رکلا یو صاحب کشف ہوئی کہ ما تا پا کشف معلوم شو کہ کل اللہ سر ملاقات کشو ورتوی اے محمودا پتور اشپا کے دی زمان دے کتاب عزت کرے دے ز جنت تن بولتے فدی رابطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکرمو حملت القرآن فمن اکرمهم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ وچی دا چا سینہ کے قرآنی دا چا سینہ کے دا قرآن علمی نبی علیہ السلام دے خلق عزت کرے او چاچے دے خلق عزتوں کو دا پیغمبر علیہ السلام وی زمان عزتوں کو او چاچے دا پیغمبر علیہ السلام عزتوں کو وی دا اللہ اکراموں کو او پا بعض روایاتو کے میدان لیجلی دی کہ ادخلہ اللہ الجنہ پدی اکرام بے اللہ جنت کرتا ہے سبحان اللہ یو حدیث مبارک کے راغلی دی کہ دا قیامت پورت و سلور اعلان کی دی سو سلور اول اعلان دوشی این المتحابون فیہا اگر خلق کم دے دے چی زمان وجی دا خو خلقو سر محبت کو دا خلق ممکی تراشی دین اعلان بوشی این المتظاہرون فیا اگر خلق کم دے دے چی زمان وجی دا خو خلقو زیارت کو اوپانو مردنو کی او سر روانو دے او خسری زیارت لا او خسری زیارت لا نلار کی ورطا فرشتی قیام کرے دے سری کو شکر وجرد دے
وی دی کلی تزم چل دی پلانی دا سکار دی دی وسرا تجارت دین دی رشتہ دا خلوی دا اسم نشتا اللہ دا رضا دا پارا دا دی سوی زیارت کروانے ما وی دا اللہ فرشتے ما اللہ تا دا جنت پزیوی ڈالے گلے دی جنت دا درم اعلان بوشی این المتجالسون فیا اگر خلق کم دے دے چی زمان دا وجی دا پو خلق سرناستو دا تب سے تقسیمی گیا کنا تو دا دی علماء و حافظانو دا دی گلونو زیارت کرابلی ہے تی سرناسی کنا سرورم اعلان بوشی این المتبادلون فیا اگر خلق کم دے دے چی زمان دا وجی پو خلق خرچی کولی دا سرورم اڈالا بیا با اعلان وشی دا اللہ دا جانبنا لهم منابر من نور دا دی خلقو دا پارا درنا کٹونا اللہ تیار کری درنا دا دنیا ارسو برا ترقی کے اکلا وہ بغیر درنا دا بجلین نرنا پسکنی سی پیدا کولے لڑکی کی برانا پیدا کی وہ اس پر کی برانا پیدا کی وہ سیمٹو کی برانا پیدا کی اگیدہ و درنا نہیں بلکہ یغبطهم الاولون والآخرون رستنیون بنی طول قومون بورتا پسی دا جنتی دا پارا کی کمشے تیار رہے اگے دا پارا کوشش پکار داسی مکانات اللہ تیار کری دی چشاہ اولاری دن نغفکاری ہوتی دن اولاری بات نغفکاری او داس خوری اللہ پیدا کری دی کہ یو خوری تبا او یا جوڑی جانی او سولی شوی پاگی کی بے پانڈے اخکاری و پانڈے کی بے علو کے اخکاری و علو کی بے دن نمغ ادو اخکاری علماء فرمائی کہ دا حدیث فتائید کے آیت تے چی دا بسنگئی دا پوری چیزتا ملاوی کی یاقوت او مرجان یاقوت او مرجان او یاقوتو کی چی سرے تار ننباسی دن نبکی دا تار کرا او دا پا حدیث کے راغلی دی چی دا خود وکلا دا گب دا پارا دا شان دا سری پوگولا ستی دی متداسی پوگولی وی دا مخ پہ دکرا پلقی کی لکا دا شیشی کی دا جنتیو پا بخفل مخی دا سیزونا پا دین پا علم دا ایمان پا دولت اللہ سلطالتو تور منکر آکری دی اس منکر دا ایمان دا دولت سا قدر نشتا مفتو کے ملاو دے مفتو کے کدی بانی مونگا لگا سڑے کڑے لے کنا نو بیا با مونگ سر دا ایمان دا دولت خلق مونگ سر سے کالی و تاریخ فارغ شے پا 2011 کی مسلمان شے او بے علم پاتے کالی کے خلاص کو مونگ را پڑکی ہوتا اگر سر اس دا ایمان قدر شا ازو سر خان دما خدای کمال کے سن قدر رہنے لکولا السنگ بوی و سنگ طریقہ بوا انتظام بدی سنگو پسوات کی جادینیم ورکلا خلق والا کورم ورکو وسی والا آبادم کو پلو کی اختر کی وادم دے یول پیپا کی نو سر پلار لگی پلاری دو دے نو سر رونا لگی رونا ادوان دی نیخ پلے دو روپے کٹے دا توٹ اللہ ورکلی دار سب دولت ہو دار ایمان پر دولت اویلا محکم اللہ رسی مکتا حقوق تو جن ایمان ملو شوی دے ندی وجنا سر سکا دے نبی گولا پیسے ومکتو کی مدرسہ جو رکھنے دا ہوئی یادے سبق ہوئے دا جتا سندس میلا و شل میلا بدن کولی و بچیم دلا سے نیولی و بوتلے میں تاو سبق علا قدر ماری بیا ما مشوہ کی سبق بھی 15 سال اخکال مخ کے 15 سال اخکال مخ کے خبر دا لا دین ہم دیری کم بنی او اتلس میلا نار و پیادہ دا شوی نظمون کلی دا داوا
د جمعې په ورځ مازدیګر تلمه